تاسو زړه ترجماني کوم ما ته پته ده تاسو ټول زړونه خبرې وایي تاسو زړه کې څه دي د دې په زړه کې څه دي تاسو د محمد اجي په زړه کې څه دي منهاج په زړه کې څه دي دا ته ما سره پاس ناشته ده رسن ګل اجي په زړه کې څه دي دا ټول په زړونو کې یو مینا او یو عشق یو محبت او دا په زړه کې ده یو داسې بل خو نور څه نه کولای ځان سره په دې زړه کې ګرځول حقیقت ده او بس هغه ګرځېدلی نه موږ اساسو تعلق او دوستي د الله رضا لپاره او چې الله رضا یې کنه دا به خیر مونږ به یو تاسو به یې هغه سختي سره خبره چې مونږ به یو جنت به یو جانان به وي دا کرم برک کوي ایمان به وي ایمان به خدای پاک راکړي راځه مدینه چې دا چې کوم تاسو دلته دا خواري کړې ده او دا قبر مواله دی خدای پاک تاسو له مجدر کاوزه خاص طور زه هغه پیش کوم دا دوه ملنګ بابا حضرت ملنګ او د ملګرو لا چې دا یو د مخکې غبل کړه د مخکې غوږی شهید دي لکه هغه هم سره غلر ما ورته کاله مخکې هغه سین په غاړې کړه خدای پاک تاسو له دې اجر او دې به اجر ولې نه وي دې به ځکه اجر یو خبره ده دعا کوه خبر ابن وخت تاسو قرآن جوړ کړه د قرآن پاک چې کوم سيزونه دي کوم الله پاک کوم شای خیر داسې قیمتي سيزونه پکې دي یو قیمتي چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اسم محزم مبارک چې په قرآن پاک کې څلور ځای دی محمد صلی الله علیه وسلم څلور واري الله پاک حضور سلام مبارک په قرآن پاک کې نور انبیاء علیه السلام نمونې مخیری او صحابه او نمونه هم کې راغلي خو د حضور سلام مبارک چې دی په دې قرآن پاک چې تاسو یې دلته دفن کوئ او عزت یې کوئ په دې کې قرآن پاک کې د حضور سلام مبارک چې څومره تاسو راجمع کړي په دې ټولو کې څلور واري پته نه چې څو سوه به یې څو زره قرآن پاک نسخې به دا څلور واري په هر یو کتاب کې یو هر یو مصحف کې چې دی دا دوی مبارک اسم محزم مبارک دی او دا اسم محزم مبارک چې دی زه تاسو ته یم چې موږ ګناهګار یو خطاکار یو سیاکار یو بدکار یو او دست په شان دی نه مونځ په شان دی نه مو حج په شان دی نه مو روژه په شان دی نه مو زکات په طریقه ورکړه نه مو نور عمل شته خدا چې داسې شی و په احترام او په برکت او خاص طور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسیلې جلیلې سره موږ تاسو په خیري بیرې مبارک